د رمضان مبارک په میاشت کې د داو ډیر زیات معمول جوړوي، خاص کر په دغه میاشت کې هغه داو چې هغه مسنون داو دي، ځکه چې دا میاشت د داو د قبولیت میاشتو الله تعالی په دا میاشت باندې فضل او کرم کړی دی چې میاشت ستایداس میاشت کړی دی چې هغه خاص د داو د قبولیت ولري. الله تعالی د داو د قبولیت خاص مقام شوی دی، خو پاک خاص کر یو میاشت د رمضان مبارک چې په دا کې توس د داو معمول جوړ کړي، داو غوړي الله تعالی د توس داو هم قبلوي. تر یو خبره تر شوی و چې کیم سړی زړه صفای په زړه کې حسد نه وي، کنایه نه وي، بغض نه وي، یا داسته چا سره تعلق نه ختم کوي، صله رحمی کو د داس سړی داو الله تعالی قبلوي. او چې کیم سړی حسد کو، کنایه په زړه کې نفرت وي یا غلط ګناهینه د زړه نه ډک وي، بیا د داس سړی داو الله تعالی نه قبلوي. دغه وجنه د مسنون داو ډیر زیات اهتمام کوي، ځکه چې په دا کې خو یو تاثیر هم زیات وي. عام داو کې هم تاثیر وي، خو کیمه مسنون داو چې دی په دا کې تاثیر په ټول نه زیات دی. او دوه خبره چې مسنون کې مې داو دی پاکه د قبولیت امکان زیات دی، هغه ډیر زیات امکان لري چې الله تعالی قبلوي. دغه وجنه چې کله میاشت بنرسي د رمضان مبارک په دغه کې د مسنون داو ډیر زیات اهتمام کوي. وجده داوي یغه ترجمه زده کوي، یغه مفهوم زده کوي چې زه د الله تعالی نه څه غوړه داو کې هغه بیا هم قبليږي، خو چې داو کې د داو عربي داو کې د یغه ترجمه د یغه مفهوم ده په ځین کې چې زه د الله تعالی نه څه غوړه دغه د قبولیت ډیر زیات امکان دی. او دوه خبره په دغه میاشت کې د صدقې ډیر زیات عادت جوړوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د شعبان په میاشت کې عام هر میاشت کې د صدقې ډیر زیات اهتمام، ډیر زیات سخاوت وکړه چې کله رمضان مبارک میاشت پرته په دا کې په دمر زیات سخاوت کا چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د ارشاد د مفهوم دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات سخاوت چې کله په د باندې د رمضان مبارک میاشت ترتله دو دمر سخاوت کا لکه څنګه چې وا تیزه هوا وي، لکه څنګه د تیزه هوا رفتار په دنه هو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سخاوت زیات. دغه خپل اندازه ولګوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره سخی و، امت ته پیغام ورکړی دی، امت ته دعوت ورکړی دی چې کله په توس باندې د رمضان مبارک میاشت ترسي په انا مخکې د شعبان په میاشت کې یا په انا مخکې نور میاشت کې د صدقې ورکول زون عادت کوي، عادت جوړ کړي د صدقې ورکول، وس لږ ورکاو چې کله رمضان مبارک میاشت باندې روشي بیا په یو ورځ تاسو صدقې کا په دوبنو الله درخه خوشحالي د الله رسول درنه خوشحالي. نو الله تعالی د میشت ټول ته د مسنون داو کړل اهتمام، شوق، محبت او داسې د صدقې ورکول شوق ته الله تعالی د میشت په زړه کې پیدا